الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غنی خان مخ د جانان یو کم وسه، کله مخ زه په قبله کړم، کله مخ وکړم و جانان ته، هیڅ په فرق یې پوه نه شوم، ربه خیر مې کړي ایمان ته. کله قبلې ته قبله یو فزیکل ځای دی که نه، کله هغې ته مخکې مونځ وکړي، کله مخ وکړم جانان ته، نو جانان خو پړه کې پړه کې جانان ته خو دا مخ نشي کېدی که نه، خو د زړه مخ یاد دی نو هغه کې جانان طرف ته هیڅ په فرق یې پوه نه شوم، ربه خیر مې کړي ایمان ته. نو یو شی دی، دواړه فرق یو نه دی، یا پړه کې یو جانان ساتل یا په ظاهري وجود قبلې ته مخ کول. نو د ظاهري او باطني عشق خبره کوي ښه، او هیڅ په پته یې پوه نه شوم، ربه خیر مې کړي ایمان ته. نو لکه کله کله دی قبلې ته مخ کوي، هر وخت نه، نو ځکه وایي چې ایمان ته مې خیر کې ښه. هغه ورځ چې خلق پیدا شو، د خالق په تجلی شو، زه هم پروت مخمور مشکور په سجده مخ د جانان ته. نو دا د دوه مطلبونه کېدی شي، یو پاست یو فیوچر. پاست دا چې کله هغه الست والا سجده کېده او ټول ارواح الله پاک ته سجده وکړه او بیا راچوت شو، الله پاک ورته الست بربکم قالوا بلا، هغوی ورته وی بلا بالکل ته زموږ رب یې. که هغه وخت کې غني خان وایي چې هغو راوچت شوي او زه لا بیا هم په سجده کې پروت وم، لکه دونه ښکلی مخ و. او یا داسې وایي چې خلق دوباره را پیدا شو او مطلب جنت ته لاړو او هلته په سجده شو الله پاک ته مشکور په سجده. خلق چې په ټول سجده وکړي، یو حدیث دی داسې، او الله پاک به ورته وایي چې پاسه یو دا اوس د عبادت ځای نه دی، دلته اوس تاسو مزې کوئ. چې هغه ورځ راشي، هغه ورځ چې خلق پیدا شو، د خالق په تجلی شو، زه هم پروت مخمور مشکور په سجده مخ د جانان ته. هم مخمور حسن په خمار کې اخته کړو، هم مشکورو چې دیدار ورکو غني خان له، په دې وجه دی لا په سجده کې پروت و ښه. واه 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 واه. وس زما په بېکسۍ کې د مستۍ لمغړې اینی، چې زه د ځمکې قابل نه وم، ولې تا بوتلم اسمان ته. اوس زه د دې ځمکې هم قابل نه یم، مطلب انسان په دې ځمکې کې څونه په بد حل دی، او الله پاک ورته له اسمان ومخو هلته یې هم بوتو، او نه یې صرف بوتو، د دې ځینې والا خاوره ویوړه، بلکې هلته یې والا خپل نور خپل روح هم ورکو، او بیا یې واپس ځمکې ته راولېږو. نو اوس دی مستی کوي، په ده کې روح دی، اوس د آسماني سیس دی، پکې آسماني ذره پکې اوس راغلی دی، اوس مستی کوي، لمغړی وایي، دی په بره د تلو کوشش کوي. انسان ته یو خیال نه سینه یې راویستي، او کله وایي زه باچا یم او کله وایي زه رب یم، هر سړی د بړایۍ او د تکبر په جال کې نښتی دی، او بیا د الله پاک عشقان چې نو هغه خو لا لمغړی کوي. وایي اوس زما په بېکسۍ کې د مستۍ لمغړې ویني. بېکسه ولې دی؟ ځکه چې نشي تللی که نه، گرفتار دی، قید دی په وجود کې، ځکه ورته بېکسي وایي. اوس زما په بېکسۍ کې د مستۍ لمغړې ویني، چې د ځمکې قابل نه وم، ولې تا بوتلم اسمان ته. مطلب زه خو د دې قابل هم نه وم چې په ځمکه اوسېدی شم، او تا اسمان ته اول بوتلم، د ځمکې نه دې اوچت کړم او اسمان ته دې بوتلم، او هلته دې راله بیا اسماني روح راکړو، بیا دې ښکته راولېږلم. نو زه خو به اوس خود مستی کوم او لمغړې به وهمه په تا پسې. د خبرو یې څوک نشته، غني ځان سره ګوڼېږي، لیونی هله بولی چې وګورئ جانان ته. خبرو یې څوک نشته، ځکه دا غني چې دا کمې خبرې کوي، په دې څوک پوهېږي نه، په دې وجه د ځان سره لګیا دی. زه په خپله خو پې پوهېږي که نه، د ځان سره ګوڼېږي. د خبرو یې څوک نشته، غني ځان سره ګوڼېږي،
لیونی هله بولئ چې وګورئ جانان ته. هله ورته لیونی وایي چې جانان وله وینئ نو بیا ورته لیونی وایي، ځکه چې جانان یې دومره ښکلی دی چې په رښتیا خلک لیوني کوي. نو که تاسو غني خان له د لیونتوب پیغور ورکوئ نو د اول وله ورشئ جانان وینئ چې څومره ښکلی دی، بیا به تاسو ته پته ولګي چې غني خان ولې لیونی دی. اوکې جی، والسلام جی.